د عمل ژوند وژغورئ. دا هشټیګ اوس په ټویټر باندې ټاپ ټرند جوړ شوی دی. عمل په خپلو خبرو کې وایي چې تر اوسه پورې مې د خپلې کورنۍ د عزت په خاطر په سوشل میډیا باندې او یا نورو خلکو سره خپل کیس نه دی شریک کړی، خو اوس مجبوره شوم او دا هر څه کوم. یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو باندې ډیره زیاته خپریږي او شیر کیږي، په دغه ویډیو کې ښکاري چې یو جینۍ چې عمل نومیږي په ژړا ژړا باندې د خپل ورور له اړخه شوي ظلمونه چې د تیرو 2 کلونو راهیسې په هغې باندې کیږي د هغه ظلم داستان بیانوي. د عمل دا ویډیو چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې شریکه شوله نو سرکاري محکمې په حرکت کې راغللې او د دې واقعي معلومات یې شروع کړل. په ټویټر باندې یوې ښځې چې عمل نومیږي یو پیغام یې جاري کړو چې هغه د خپل ورور نه ډیره زیاته په عذاب ده او د هغه د زیاتی ښکار ده چې د تیرو 2 کلونو راهیسې هغې سره دغه ظلم شروع دی. عمل په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې زما ورور یو ډیر رسیدلی یعنی دولتي خلکو سره ناستې پاستې والا انسان دی. همدې له وجې هغه ما هر وخت خوښي د کور نه مې هم وباسي. څه موده وړاندې مې پولیسو ته شکایت هم کړی و، خو 15 دقیقې وروسته هغه بیرته د جیل نه راخوشي کو. هغه وایي چې څو ځلې مې وکیلان هم ونیول، خو وکیلانو رانه هم رشوتونه وخوړل او زما کیس یې پر مخ بونه تلو او هیچا هم زما مدد ونه کو. عمل په دغه ویډیویي پیغام کې په ژړا ژړا باندې وایي چې ما د خپل خاندان په خاطر په سوشل میډیا باندې دا کیس خلکو سره شریک نه کو، خو اوس مجبور یم چې دا هر څه وکړم. هغې ویل چې ورور مې د کوره هم ویستلم او زه په کوڅو کې په ډېر بد حالت کې مې زندګي تېروله ځکه چې زما د اوسېدو ځای نه و. خو بیا چې ورورو زما حالات ښه شول او ژوند مې یو ځل بیا ښه اړخ ته روان شو، نو اوس غواړم چې دا هر څه تاسو سره شریک کړم. د عمل دغه ویډیو چې کله وایرل شوله نو د وزارت محنت او سماجي فروغ لاندې کارکوونکي د خانداني زیاتی د انسداد مرکز د خپل افیشل اکاونټ نه ټویټ کړی او لیکلي و چې دغه کیس تر موږ را رسیدلی دی او موږ اوس د دې په اړه باندې پلټنې شروع کړي دي. بل اړخ ته د ټویټر استعمالونکو هم په دغه ویډیو پیغام باندې خپلې تبصرې کړي دي او دغه ښځې یعنی عمل سره د یووالي اظهار کړی دی او د محکمو نه غوښتنه کړې ده چې د دې تفتیش وکړي او لیکلي دي چې په معاشره کې باید د کورني تاوتریخوالي زر تر زره خاتمه وشي. د سعودي عربستان د ټویټر کارکوونکو په دغه ویډیو باندې په تبصرو کې لیکلي دي چې کوم سړی په کمزورې ښځه باندې ظلم کوي نو هغه د انسانیت د درجې نه هم خارجيږي. قدرمنو دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ کمنټس کې راته خامخا خپل نظر شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ چې په آینده کې مو له هر قسم معلوماتو خبر وساتو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.